لمنو ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته مشر منظور احمد پښتون اعلان کړی دی چې د سویټزرلند کې د جنیوا په ښار کې به یو ډېر غټ ستر لاریون وي د درېیمې میاشتې په 24 تاریخ باندې. نو ستاسو ټولو افغانانو نه هیله کوو چې تاسو راسئ د خپلو هغو افغانانو غږ بدرګه کړئ چې پاکستان تورمخې ریاست د روژې په میاشت کې بمبار کړله په کابل ښار کې. د 400 نه زیات موږ شهیدان لرو، د 2500 نه زیات موږ زخمیان لرو. د هغو شهیدانو د هغو زخمیانو غږ باید موږ تاسو بدرګه کړو. ستاسو ټولو افغانانو موږ هیله کوو په پښتنه مینه چې راسئ د دې افغانانو غږ بدرګه کړي، زموږ سره په دې کاروان کې یو ځای شئ چې خپل د وطندارانو غږ پورته کړو. مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، الله تعالی دې وکړي چې ټوله تروغه جوړه د صحت جامع او وطن وسیږي. دوستانو د ټولو د مخه د نیکمرغه کوچني اختر ستاسو د طریقه ستاسو درنو کورونو ته وایم. الله تعالی مو روزي عبادتونه اطاعتونه ټول موږ سره د الله تعالی په دربار کې قبول او منظور وګرځوي. محترم دوستانو، دا تاسو ته معلومه ده چې د ډېر وخت راهیسې خو خصوصا د روزې مبارکې په میاشت کې د پاکستان ظالم او جابر حکومت د موږ په ګران هېواد افغانستان باندې او د موږ هېوادوالو باندې ډېر بېرحمانه حملې وکړلې. هوایي بمبارونه یې په باندې وکړو، زمیني بریدونه یې په باندې وکړو، د موږ ډېر هېوادوالې په شهادت باندې ورسوله او څه یې راته زخمیان کړل. هغه کوم هېوادوال چې د موږ شهیدان شوي دي، الله تعالی دې دوی شهادتونه د الله تعالی په دربار کې قبول او منظور کړي. او چې کوم زخمیان دي، الله تعالی دې هغوی ته زر ته زره روح صحت ورته ورکړي او الله تعالی دغه کورنیو ته صبر جمیل ورته ورکړي او الله تعالی د آینده لپاره د موږ هېوادوالو دغسې غمیزو نه وساتي. نو دوستانو، په دغه اړوند باندې موږ د راتلونکي چهارشنبې په ورځ چې د 15 تاریخ سره سمون خوري، د 2016 کال د 3 میاشتې 15 تاریخ سره سمون خوري. نو په دغه اړوند باندې موږ د بلجیم هېواد د بروسیل په ښار کې د اروپا پارلمان مخې ته 2 بجو نیولې تر 4 بجو پورې د یوه لاریون تابع نیولې ده. نو د ټولو هېوادوالو نه مو دا هیله غوښتنه ده چې دغه لاریون کې له موږ سره په ګډه باندې برخه واخلئ، راسئ په خپله او نور هېوادوال هم خبر کړئ چې موږ د پاکستان دغه جابرانه وحشیانه پټه څېره چې نړیوالو ته لوڅ او بربنډه کړو او د موږ دغه خپلو هغه هېوادوالو اواز له دغه ځای کې له دغه میډیا نه اوچت کړو. که موږ هلته ځان نسو رسولی، نو دا خو کولی سو چې دلته د موږ د هغه خپلو هېوادوالو غږ له دغه میډیا له لارې نه جکو او دوی دغه پاکستان پټ او شومه څېره ټوله نړیوالو ته لوڅه کړو. توجه نه مې نړۍ مننه. په خیر راسئ، هر کله راسئ. بیا تکرارومه چې وخت د راتلونکي چهارشنبې په ورځ له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې د 2016 کال چې 3 میاشتې د 15 تاریخ سره سمون خوري. توجه نه مننه. तरक्की की फसलें हम भी काट लेते, अगर तोड़े से तलवे हम भी चाट लेते, बाकी हमारा कोई कसूर नाता, लहजे में जी हजूर नाता. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 24 मार्च को जनेवा में हमारा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है. ये प्रोटेस्ट मिली मशर मंजूर अहमद खान पश्तून के कहने पर हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा और बहुत मानीहेज प्रोटेस्ट होगा. तो मैं अपने कश्मीरी भाइयों और बलोची भाइयों के लिए भी इस प्रोटेस्ट में शिरकत की दावत देता हूं कि आइए हमारे साथ हमारी आवाज़ बनिए. जब भी कश्मीर और बलोच के लिए आवाज़ उठाने का हमें मौका मिला है, हमने हर जगह पर कश्मीरियों और बलोचों का साथ दिया है और अपना आवाज़ उठाया है. तो आज आप लोगों को भी हम दावत देते हैं कि जुनेवा आ जाओ और हमारे साथ हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हो जाओ. नूर जहा अफगानान होता چې کوم دا خبره کوي چې دا پروټیسټ به یا یوازې د پی ټی ایم وي یا به یوازې د منظور پښتون وي. دا پروټیسټ د افغانانو ده او د افغانستان د پاره ده او د افغانستان د پاره په دغه کې موږ تاسو په ګډه باندې आवाज اوچتو. راځئ چې سره یو आवाज شو. دا جنگ یوازې د پی ټی ایم نه دی او دا جنگ یوازې د منظور پښتون نه دی. دا جنگ زموږ د ستاسو ټولو په ګډه افغانانو دی.
نو راځئ تاسو ټول زموږ سره موږ به ستاسو په تمه باندې په جنیوا کې په خیر راشئ هر کله راشئ